متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي هغه زوړ کفنکش شو د مړو پزه خو یې نه پرې کولې. وایي په پخوا زمانه کې یو غل و چې له مړو څخه به یې کفنونه کښل او بیا به یې خرڅول. دا غل آخر ډیرو خلکو وپېژندی، خو ده ته به یې مخامخ څه نه ویل. دې غله یو زوی هم درلود چې د پلار د کړو وړو سره ډیر مخالف و. تل به د خپل پلار په غلاو شرمېدی. د خدای کارونه دي یو وخت دا کفنکش مړ سو. کله چې یې ښخاوه نو له خپلوانو پرته یې نور هېڅوک په جنازه کې نه و حاضر. فاتحې ته هم څوک نه ورغلل. تر دې وروسته چې په کوم مجلس کې د کفنکش نوم یاد سو نو هر چا په بدنامه یاداوه. که څه هم زوی یې په ژوند کې لا د خپل پلار د کارونو مخالف و، خو اوس چې مړ سوی و دا یې نه خوښېدله چې خلک دې پلار په بد نوم یاد کړي. د کفنکش زوی تر یو څه وخته پورې د پلار غیبتونه وزغمل، خو وروسته یې زړه تنګ سو او ده هم له مړو څخه کفنونه ایستل پیل کړل. ده به نه یوازې له مړو څخه کفنونه ایستل بلکې پزې به یې هم ځینې پرې کولې. خلکو چې د کفنکش د زوی ظلم او بې ادبي ولیده نو پخواني کفنکش ته یې دعاوې وکړې. کله چې به تازه کوم مړی لڅ او پزه به یې پرې سوې وه نو خلک به وویل هغه زوړ کفنکش شو د مړو پزه خو یې نه پرې کولې. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې خلک له یو حالت یا یو بد شخص څخه شکایت کوي او تر هغه وروسته داسې حالت راسي چې خلک پخوانی حالت په سترګو پورې رانجه کړي نو دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1480 شمسي کال په جنوبي پښتونخوا کوټه کې د اسلامي اتحاد ګوند له مشر ښاغلي استاد عبدالرب رسول سیاف څخه د یوه کنفرانس پر مهال اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي. هغه زوړ کفنکش شو د مړو پزه خو یې نه پرې کولې.